درنو لیدونکو اوریدونکو او په پاکستان اسلامي جمهوریت کې ټولو افغان کډوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. محترمو، دا کوم چې د پاکستان د مرکزي حکومت او صوبایي حکومتو د خوا څخه پریکړه سوې ده چې هغه افغان کډوال چې نوي راغلي دي یا غیر راجسټر دي، ثبت سوي نه دي، د هغو په اړوند باندې کریک ډاون لګېدلی دی چې دغه افغان کډوال به نور د پاکستان څخه وځي. خو د دغه ناورین څخه نه یوازې هغه افغان کډوال زیر سوي دي او بلکې زموږ هغه افغان کډوال چې پیوار کارډ او ای سی سی کارډونه لري هغه هم په دې ناورین کې زیانمن سوي دي، خصوصا په صوبه سند او صوبه پنجاب کې. هغه افغان کډوال چې کوم په بلوچستان یا خیبر پښتونخوا کې میشت دي، هغه د پیوار کارډ او ای سی سی کارډ ولډرز دي. هغه افغان کډوالو د یوه ګوله ډوډۍ دپاره کراچي ښار کې کار کوي چې د پولیسو د خوا څخه نیول سوي دي. دغه افغان کډوال د تاڼو ته بیول سوي دي او جیلو ته اچول سوي دي، خو بیا د هغه څخه وروسته راخوشي سوي دي. دا ټول موږ منو، خو دلته پر فیسبوک باندې د ځینو خلکو د خوا څخه دغه ویډیو چې تاسې پر سکرین وینئ چې دلته په د افغان کډوال د ښوونځیو څخه ایستل سوي دي یا د سکولانو څخه ایستل سوي یا د دوی پر مخ باندې تعلیمي ادارې بندې سوي دي. د دغو خلکو څخه مو دا غوښتنه ده، نه یوازې د افغانستان خلکو بلکې دېخوا د پاکستان خلکو هم دغه خبرو ته هواوې ورکوي. زموږ د دغو ټولو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې دغسې خبرونه چې بې مورده وي او حقیقت نه ولري، پوه سولې، دغسې ویډیو او د دغسې خبرو څخه باید تاسې پرهیز وکړئ او دغه افغانانو ته تشویش مه ور اچوئ، خصوصا افغان کډوالو ته. نه په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تعلیم دروازې بندې سوي دي او نه دا واقعه دلته سوې ده. دا څو کاله یا څو موسم مخکې دقیق چې په دغه کې دروغجن خدای نخسته نه سمه دا جنګ سوی و په یو ښوونځي کې که څنګه مسله راغلې وه، بیا د بیرې څخه پوه سولې دوی د ښوونځي کې ژاړي، بیا وځي دلته ټکان یا فایرینګ کېدی. دا هغه ویډیو ده. او پاتې سو بله خبره دا ده، د افغان کډوالو ته دا یوه خبره کوو چې د پاکستان کې د چیف کمیشنر عباس خان وینا دا ده چې زموږ ستاسې د څلورو صوبو کمیشنر دی د حکومت پاکستان د خوا څخه او د سفران د وزارت د خوا څخه چې هغه افغان کډوال چې پیوار کارډ لري یا ای سی سی کارډ لري هغو سره زموږ کار نسته، ځکه دا د یونیسیار انډر دي او دا موږ چې کوم په کمپو کې میشت دي زموږ د دوی سره کار نسته. زموږ د هغو افغان کډوالو سره خبره موږ کړې ده کوم چې غیر راجسټر دي. خو بیا هم موږ د پاکستان د اسلامي جمهوریت پر وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونو باندې دا غږ کوو چې دغه زموږ کوم افغان کډوال ورونه چې غیر راجسټر دي د دوی ته په یو داسې لارې چارې ولټوي چې د افغانستان د حکومت او د یونیسیار او د پاکستان د حکومت درې جانبه غونډه پر دې وسي او دغه افغان کډوال په تدریجي ډول باندې انتقال سي، یا دوی ته دلته د راجسټریشن وسي او یونیسیار ته پکار ده چې د دغه افغان کډوالو په اړوند باندې د پاکستان د حکومت سره خبرې وسي او د دغه افغان کډوالو مشکلات ورحل سي. یوه خبره بله ده، نه یوازې چې پولیس په دې کې ګرم موږ بولو بلکې ځینې په سند او صوبه پنجاب او دا نورو سیمو کې ځینې هغه د زموږ افغان کډوال چې په کرایه سرایو کې اوسېږي یا دوکانونه لري د هغه هم د خپل لالچ په خاطر باندې اوس د افغان کډوال زیروي یا دوی ته وایي چې مقصد تاسې د مکانه ووځئ یا د دوکانه څخه ووځئ یا دغه کېږي. مګر د افغان کډوالو سره دا د پاکستان د حکومت وینا ده، د مرکزي حکومت د وزیر اعظم او د چیف کمیشنر چې د هغو افغان کډوالو سره کار نسته کوم چې پیوار کارډ یا د ای سی سی ولډرز وي. نو بیا هم زه دغه ټولو د فیسبوک او د دغه سوشل میډیا د چلوونکو څخه دغه هیله او غوښتنه کوم چې دغسې افواد لکه دغه ویډیو چې دا د ماشومان د ښوونځي څخه ځي دا مه خپروئ. نه تر اوسه پورې دا واقعه په بلوچستان کې سوې، نه په خیبر پښتونخوا کې سوې، نه په پنجاب کې سوې، نه په سند کې سوې ده. نو د دغسې خبرو او د دغسې کارونو څخه باید
تاسې ډډه وکړئ تر څو چې یو چاته ښه نسئ رسولی، زیان هم باید ونه رسېږي. پاکستان او افغانستان دواړه اسلامي ملکونه دي، یو پر بل باندې حق و حقوق لري. ځینې مشکلات سیاسي او اقتصادي مشکلات به وي، هغه به حل سي. دغونه حقیقت هم نه لري کوم چې دا اوس پر سوشل میډیا باندې خپرېږي، مګر په سند او پنجاب کې زموږ افغان کډوال نه یوازې غیر راجسټر په تکلیف سوي دي، بلکې کاډو والا هم په تکلیف سوي دي. نو بیا هم موږ د پاکستان اسلامي جمهوریت د حکومت څخه دا هیله او غوښتنه کوو چې زموږ دغه افغان کډوالو ته باید سکون ورکړل سي. مننه.